بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو مینوالو السلام علیکم. اقبال محسن یم او د لټون بنیر سره حاضر یم. خوږو مینوالو ډیره د افسوس خبره ده. څه د افسوس په هغه کس باندې کومه، په هغه انسان باندې کوم انسان ورته نشم ویلی چې دغه اور رابل کړی دی. په دې موسمو کې، په دې ورځو کې، په مختلفو غرونو کې دغه اور خلک بلی. دغه مطلب خو په خپل ځای باندې چې دا اور دی د سره پاره بلی، د ده مقصد څه دی. خو دا یو خبره ضروري غندنه او د دې غندنه کوو چې په دې کې حشرات دي، په دې کې ماران دي، په دې کې میږي دي، په دې کې مرغۍ دي، او په دې کې داسې مرغۍ دي چې د هغې پکې جالې دي، د هغې هګۍ، د هغې بچي، او دې نه علاوه په دې کې د غر سره ریلیټډ هغه ځناور دي دلته چې هغه په دې کې وسوي، په هغې کې مړه شي. څنګه چې د هغوی هغه وجود سوځي، څنګه چې د هغوی هغه زړه سوځي. ظالمه ستا زړه نه سوځي چې ته دغه حشرات او دغه ځناور چې دي هغې ته ته اور ورته کوې. ستا واښه په کار راځي، ستا د دې څونه ګټه ده. دغه ګټه به تا ته د دنیا څونه ګټه درکړي. زه انتهایي د دغې خلکو غندنه کوم. زه حکومت ته دا خواست کوم چې د دغې خلکو د باقاعده تحقیق وشي، ودې غندنېږي دغه خلکو دغه کارونه چې په کومه علاقه کې دا کارونه کېږي. زه درخواست کوم بیا هغه خلکو څوک چې د دې غرونو محافظین ځان ګڼي، څوک چې د دې په مختلفو اړخونو باندې د دې لپاره کار کوي، او چېرته دي او په کوم ځای کې دي، او دې راشي او د دې مخنیوی وکړي. زه دغې خلکو ته یو ځل بیا هم درخواست کوم چې د الله د رسول لپاره د خدای خاطر وکړئ چې دا خو نن د سنګاو په روډ باندې دا کوم غرونه چې دي، مطلب مردان طرف ته، بنیر طرف ته کوم غرونه چې دي، په دې باندې دی، خو دا په دې غرونو اور بل نه دی، دا په دې زم چې دا په انسانانو باندې اور بل دی. او دا د انسان د جهالت یو غټه نشانه ده چې هغه به د دغه ځناورو خیال نه ساتي، د دې حشراتو په خیال نه ساتي. تاسو د هغې خیال نه ساتئ، الله پاک تاسو ویني. دا هم د الله پاک په مخلوقاتو کې دی، په هغې باندې رحم وکړئ، ورحمېږئ. زه یو ځل بیا درخواست کوم د دغې واکدارانو ته چې د دې مخنیوی وکړي، د دې لپاره کوششونه وکړي چې دا خلک راونیسي، او د دې نه پوښتنه وکړي دا تاسو د سره لپاره کوئ، که څه داسې کار دپاره کوئ موږ ته دې هم وښیي چې موږ هم دا کار شروع کړو. خو زما په خیال دا ډېر غلط کار دی، ډېر بد کار دی، ډېر ناخوښونکی کار دی. ډېره بخښنه او ډېره مننه کوم د هغې خلکو هم چا چې په بعضې ځایونو کې دې لپاره پاټکې هم لګولي دي، د دغې غرونو محافظین دي، هغې ته نه څوک اور ورته کولی شي، نه ته څوک نختر پرې کولی شي. په دې به هم خبره وکړم چې بعض ځایونو کې د نختر هم کټ کېږي، دغه ونې بوټي هم کټ کېږي. دا هم یو ظلم دی. خوږو مینوالو راځئ چې په شریکه دې مخنیوی وکړو، دې وطن د ابیارۍ دپاره، دې د مالیارۍ دپاره بلې هڅې دوامداري وساتو. اقبال محسن د لټون بنیر سره ستاسو نه اجازه غواړي. الله پامان.